ته به دا قصه تر اخره واورې، خو یو خبره یاد ساته، دا یوازې قصه نه ده، دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي. که ته کمزوری زړه لرې نو ښه دا ده چې دا قصه وانهورې، خو که زورورې او زړورې نو راځه او دا قصه واوره. دا خبره نن د خواوشا 15 کاله مخکې ده. هغه وخت چې زه لا ماشوم وم، شاوخوا 10 یا 11 کلن. زمون کلي کې یو آرامه خاموشه ځای و. خلک به زر ماښام کورونو ته تلل او د شپې به په کلي کې داسې غلې غولیا وه لکه څوک چې پکې نه اوسېږي. خو د کلي په اخره کې یو داسې کور و چې هر چا به د ویرې سبب و. دا کور ډېر زوړ و، دیوالونه یې رالوېدلي وو، چته یې نیم رالوېدلی و او دروازه به یې هر وخت په خپله شړنګېده. خلکو به یې په خوله باندې نوم هم نه اخیستو. ماشومانو ته به ویله کېده هلته مه ځئ، هغه ځای ښه نه دی. خو چا به نه ویل چې ولې. زما نیا به تل ویله په دې کور کې پخوا یوه کورنۍ اوسېده، یو سړی، ښځه او یوه کوچنۍ لور. خو یوه شپه ناڅاپي هغه کور اور واخیستو. خلک ورغلل خو ډېر ناوخته و، کور وسوځېدو، هغه کورنۍ هم. خو عجیبه خبره دا وه چې هغه ماشومې جینۍ وجود هیڅ کله ونه موندلی شو. او له همدغې ورځې وروسته خلکو ویل دا کور خالی نه دی. زه هغه وخت ماشوم وم او لکه د هر ماشوم په شان زما هم تجسس لرو. زما یو نږدې ملګری و، شاهد. هغه به تل له دې کور نه یریدو. یوه ورځ ورته ما وویل راځه هغه کور ته لاړ شو. خو هغه سمدستي ویله نه یاره زه نه ورځم، خلک وایي دا ځای ښه نه دی. خو ما وخندل، بس زړې قصې دي، هیڅ نشته. ډېر زور مې په واچو، تر اخره هغه را سره تیار شو. خو یو خبره یې وکړه، که څه وشول ته به ذمهوار یې. ماښام و او د کلي هوا سړه شوې وه او تیاره کېدو والا وه. موږ دواړه ورو ورو د کور په لار روان شو. زما زړه هم لږ لږ درزېدو، خو ما ځان مضبوط نیولی و. چې کور ته ورسېدو یو عجیب سکون و، نه مارغانو اواز، نه باد شور، یوازې خاموشي وه. دروازه نیمه خلاصه وه او ورو ورو یې غږ کاوه. ما شاهد ته وکتل، هغه راته په یاره وویل راځه چې بېرته لاړ شو. خو ما وویل بس یو نظر بیا به لاړ شو. ما لاس اوږد کړه او دروازه مې کولاو کړه. ناڅاپه یو یخ باد زموږ په مخ ولګېد. شاهد شاته شو خو زه دننه لاړم. کور دننه ډېره تیاره وه، دوړې هر ځای پرتې وې او یو زوړ سوځېدلی بوی ترې راته. موږ ورو ورو روان وو، هر قدم به مو د زړه درزا تېزوله. خو ناڅاپه د لرې نه د قدمونو اوازونه راله، ټک ټک ټک. موږ دواړه وېرېدو. شاهد راته وویل دا ته هم اورې؟ ما ورې وویل هو، خو هلته بل څوک نه و. ناڅاپه د یوې نجلۍ د ژړا آواز راغی، مورې مرسته وکړه، زما بدن یخ شو. شاهد زما لاس ټیټ ونیو. هغه په یاره وویل راځه چې وتښتو. خو زه لکه چا چې نیولی یم او مخې ته روان کلی یم. چې موږ د کور منځ ته ورسېدو، ناڅاپه یو سوری زموږ مخې ته ښکاره شو، یو وړوکی شانتې سوری د یوې جینۍ. هغه ورو ورو زموږ خواله راغله. شاهد چغه کړه بس زه نه پاتې کېږم، او هغه په منډه وتښتېدو. خو زه هلته ودرېدم. هغه سوری زما مخې ته راغی او ورو یې وویل تا ولې دروازه خلاصه کړه؟ زه په یره کې وم، زما ژبه بنده شوه. هغه سوری ورو ورو روښانه شو. ما ولید هغه یوه وړه جینۍ وه، نیمه سوځېدلې وه، سترګې یې تورې
او مخ یې د درد نه ډک. هغې راته وویل زه دلته بنده یم، هر څوک راځي خو ما څوک هم نه ازادوي. زه نور نه شوم ټینګېدی، په زور مې ځان خلاص کړو او په منډه وتښتېدم. بهر چې راوتلم شاهد هلته ولاړو. هغه راته وویل ته ولې دومره ناوخته شوې؟ ما شاته وکتل، دروازه بنده وه او کور بیا خاموش و. له هغې ورځې وروسته ما بیا هیڅ کله هغه کور ته ورتګ نه دی کلی. ملګرو که تاسو په دغه ځای کې وی نو تاسو به څه کولی؟ د دې جنۍ مدد به هم کولی که نه تاسو هم د شاهد شانتي تښتېدی.